به زه داسې وکړم چې زما ډېر زیات مینوال دي په اشنغر کې او اشنغر زما پیرخانه هم ده. اشنغر کې چونکې زما پیرخانه ځکه ده چې هلته خدای بخلی باچا خان غفار خان بابا سرحدي ګاندي چې ورته وایي هلته هغه پیدا شوی دی. د هغلته هغه یو تحریک شروع کړی دی، یو مزاحمت شروع کړی دی، یو کوشش شروع کړی دی. نو زما پیرخانه ده، زما د نظریې خلک پکې اوسېږي. نو زه به د اشنغر مینوالو ته او اشنغر د یوه ډالۍ وړاندې کړم. ارشاد جی. وایي چې څه پکې بیخي نه وي ژوندی شي اشنغر کې، چې څه پکې بیخي نه وي ژوندی شي اشنغر کې، او بالکل چې د هېڅ کار نه وي سړی شي اشنغر کې. ډېر ښکلی، ډېر اعلی. او کارغان چې دلته پاتې شي بازان ته نه جوړېږي. کارغان چې دلته پاتې شي بازان ته نه جوړېږي. او ګیدړ چې یوه شپه وکړي زمری شي اشنغر کې. ډېر ښکلی، ډېر اعلی. او چاویل څوک قیم خان شو ماویل غم مه کوه یاره. چاویل څوک قیم خان شو ماویل غم مه کوه یاره. یو نوی باچا خان به رازلمی شي اشنغر کې. او د لر او بر د ټولې پښتونخوا جواب ته ډېر دی. د لر او بر د ټولې پښتونخوا جواب ته ډېر دی. که یو درته قسم د لیونی شي اشنغر کې. او ته سور سالو په سر کا زه به سور پټکی په سر کړم. ته سور سالو په سر کا زه به سور پټکی په سر کړم. موسم به قدرتي باچا خانې شي اشنغر کې. او راځه د انقلاب ناوي راځه وطن آباد دی. راځه د انقلاب ناوي راځه وطن آباد دی. که هیڅ څوک نه وي څوک به د لالې شي اشنغر کې. او زما خو پیرخانه ده زه مرید د باچا خان یم. زما خو پیرخانه ده زه مرید د باچا خان یم. منظر په دې خبره پیژندی شي اشنغر کې. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني.